ولې ونډ ته لاړم هلته مې خدمت واغېست د 1400 ورځو دا لیټرینګونه مه مات که الله وي د کوره چې راوتمه زه دې اوس پوه کوم ما چې تا ته ما له به د رب دپاره 5 منټه راکړې زه چې ستا د کور نه لاړم 14-15 ورځ ده یکیس تاریخ بېګا او زه د ریوند نه رالم ما هلته الله ته ډېر سوالونه وکړم ربه ته زما دپاره خپل دلبار نه وکړې زما ډاړه ډېر راډک شوی د کور نه ټلیفون زما 6 نونه دي او غالبا 2 مې زامن دي نو زامن مې د وشتو نه وروسته شوي منصور د 9 کالو دی او لکه د رزق مې داسې پرېښي دي په کعبه دی زما قسم وي کعبه باندې کعبه ما لیدلې په دې دی زما قسم وي چې هغو ما دقه شان پرېښه اوس مې پسې موبایل بند کړو بلبله نشته ډوړ وریځې نشته نو مال زه څه وکړم څه به دوایي وخورم پس څه شی به وخورم زه خو د تلو ډېم زه په تا ته دعاګانې او که د ما سره یې داسې چې شو کولی اوس شپه راتلی نه شم او بس سهار به ځم دنه او دغه دعاګانې دي بغیر د دې نه به هم درته کوم بس الله دې په ټولې دنیا کې اوچت لره بس او ډېر څه کوي نه اوس چې ته راغلی که نه ته چې راتلې ته په څه سوچ راغلی وې لکه مطلب ګوره یو سړي خو صحیح که نه چې مطلب تا څه سوچ لکه مثلا په ما باندې دې کسانو قرض و دا په ما باندې قرضه وه دا پکې د غوښتو وه زمونږ که د رزق بلکل حالات داسې شو چې اوس هغو را ټلیفون وکړو زه ننوتم حمام ته زما ډاړه ډېر زیات لکه بلکل پړق قیده یم چې نن زه مړ شم نو بس حیا کې بس ختم اوس یې راځي ټلیفون وکړو نو څه یې ویل راته ټلیفون دې د څه لپاره وکړو کور کې دومره سودا نشته او ستا 19 ورځ ده چې وتی شمال زه څه 19 ورځې د کوره بار وې زه دلته رالم 15 ورځې مخکې د ستا ملګري ماته ویل هغه برېت ایښي دي ویل یاره د شی دی چې هغه اوس نشته دی زما سیده ده ما څه 4,000 روپۍ زه هلته ووتم ولې ونډ ته لاړم هلته مې خدمت واغېست د 1400 ورځو دا لیټرینګونه مه مات که الله مې په دې باب کې هغه لیټرینګونه به مې پاکول او الله ته به مې ودرېدم د شپې مال الله اوس ته پوهېږې زه انسان یم بېرته رالم دلته بس لکه د الله پاک نه سوالونه ښه ډېر کړو ښه ډېر خو دومره شوی به امجد بھائی قسم بالله چې د دې دینه زما تګ او ته بیا په دې ویډیو وویم بس زه به څه شی وکړم دغه تا چې هغه کوم چیټ ماته وخو دې کې چې کومې پیسې دي کومې د غوښتو دي دا د څه لپاره قرض کړی وې دا د کور د سوداګانو دي د کور سوداګانو دي دا کومې چې غوښتو والا وې دغه ته څومره دي کړي دي څو دي دا 52,000 روپۍ دي د چا 11,000 دي د چا 9 دي د چا 6 دي دا لکه بیخي هغه پیسې دي چې دا غوښتو والا دي لکه مطلب دې څه ورنه کوي کور ته دې تللی نه شم بیا ولې بچي څه کوي چې ته ځان مړ کړې دغې باندې خپې ما خوب راوځه مینه کوي هغه وایي چې ته راځه به دا کوټه کور دی خرڅ به کړو هغو را باندې ډېر خبر وي ښځه مې مخکې ډېره ښایسته ساتلې ده ډېره زیاته ښایسته مې ساتلې یو خبره ته زه کوم مشره دا چې کوم حالت دي دا په مونږ باندې د الله را سره په امتحانونه نو بیا په دې باندې چې مونږ د مرګ سوالونه کوو یا ځان مړ کوو نو دا په داسې کارونو باندې الله پاک ډېر زیات ناراضه کېږي مونږ به د الله پاک په دې کارونو باندې صبر کوو دا د الله پاک د طرف امتحان دی نو چې دې باندې کله مونږ صبر وکړو نو دا داسې شو چې د امتحان کې مونږ پاس شو ټیک شو ته چې وایي چې زه څه خورم نو هغه به داسې کار وکړي چې څنګه له دې ځای نه ورسې کور ته لاړ شي نو دا 50,000 روپۍ به والې او په دې 50,000 روپو باندې به خپل قرضونه ختم کړي دا دې زما
بس ته به تا د هر وخت کې دعا څه ناسه کار خو دې اوس ټیک شو که نه په دې اوس داسې ټیک شو چې زه به اوس په خوشحالو باندې ځم خوشحالو به ځې په داسې خوشحالو چې سم داسې کار به وکړې دغه خو ستا دغه کره شوې دا 5,000 روپۍ ستا د کرایه شوې کرایه خو ستا ډېره نه ده که نه لږه ده خو دا ډېرې مې درله ځکه درکړې چې په دې باندې کله ځي چې هغه بچو له پې د خورا ښکلې سوال دی دې سایډه ټیک شو نور خو دې په اړه څه شته نه نه هېڅ هم نشته بس زړه مې جمع شو اوس الله به دې نه خرابوي انشاءالله الله تعالی به دې په ژوند کې هم نه خرابوي وعدې وکړې هېڅ چاته به خراب نه شي دا دعا نه ده دا به ځای نیسي یاد لره زه لاړم نه څنګه را مخکې شله ده د کوم ځای تنبوله کې وځي تنبوله کې ها تا خو ځان ته صحیح ښې نه دي مخې ته ایخي مې یا دا څه دي بس چونه مونه کوو که رنګ راځي مې دوه شنو کوو دې ټولو مالو کې وګرځیدم ها یا ما دا کارونه دي ما صرف چونه کې چونه او رنگونه خورا نشي دنه کولی خورا نشي دنه کولی ولې نشي دي دنه واجب حاجی ولې په 100 روپیا باندې موږ سره شته یو ټرالي خور سره هغه بدن نه کې قاسم ناس کار دي نشته کنه ناس نه خدای شي هغه دن نه کې تاسو دې سره کا واست کې ما هم په ما چوله سي یو سم کړي څه مده نن سبا یا دې 1000 روپیا دی اړیا 1000 روپیا دی اړیا حاجی نن لږه گزاره وکړه کنه لږه 1000 1000 روپیا خور دې کې نه دي کنه باز دې نه کېږي 800 روپیا بل در کا برازي یا بسم الله صاحب کارو چې موږ بس مصدقه صحیح ده حاجی سامان راواله خو خبر اور کاکا زه مو سره ټایم داسې دی یو شلمنټ یو بجه ده نو دې نه پس ولا څه کارو کې زم داسې وکړه په 500 روپیا والا کوړه ده سره الله دې خوشاله الله دې عمر کې برکت ورکړي الله دې دواړه جانا خیر سکا الله دې پدې باندې څه کارو شي ان شاء الله ډېر کار وکړي شي ډېر څو پیګه بس وړو په وړو موړو وادو غړي وړي چې نه بوالي وړم نو سار ولدا کا چیز کوي ولې بس کار مارشته نه نه واته وړي دي بس چیم نه نواز کړی چې مسکره جو خسرو په مې پکې نشو تاسو کارو کاکا تا چې دې باندې سودا یو څه زه خو هم چې ته کور ته ځې چې تاسو جیب کې څه نه صحیح کنه نو چې بده ته سودا یو څه پیسې خو سره بیا ختم شوي بس الله ما د کړي سودا شوي د 500 روپیا ستاسو مزدوري شو نه نه یا الله پروردگار لا ما پرشته به پروردگار ته ورته په ډول جهان پروردگار ته ورته ارث ورته یو کروڑ ولا ورته اوس بچار ته کاکا اوس نه یو تم چې کوته یو مې هم تم نه ساره لاړم